دا لاسکه قسم په خدای دې چې دا ستاسو په کورونو کې ټي وي نه ده دا بم پتا گوايو کی چې ولې درس قرآن با ما تا ته نه بیانول دا لرګي با او دا اوس پنه بدر باندې گواي دا ریډوګان چې ولې تا په ما کې دا الله اکبر نوم نو اوریدلې دومره پښتنه هو به کړې وي چې دا الله ستو وي دا بم در باندې گواش لکه بدن په سړی گوا کی یوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم فخلب د مور و ما زړه لاسونو ته بدویم چې وای په تاسو څه کول وتشهد ورجلو او ته وای کم دې ته بدر باندې دی ګرځېدو کم خابتلی ستاد خپې په پتا گواہی جهنم ته چې څو وخت نه نوځي الله دې امان راکړي خپل حبيب په خاطر دلته یو دراز خبره ده چې حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها چې جهنم دروازې تراشي نو دروازه به کولوش د دې دا معنا چې دروازه لا بنده که سوجه دې پیش کړې شو نو واپس بشي لا خلاص نه ده بنده دروازه او چې د جهنم ته دروازې پورې تا ایس حجت پیدا نکړې شو نو فتحت ابواب دروازې به ورته لري عزیزان هغه اور بداسي وي هغه اور کداغه یو سپړکه دی دنیا تراغه نو په دې ځمکه بشین بوټه زرغون نشي اوس ته به دا خیال کې چې زم دومره غوندي به دوزخ کې پروت یم دا چې څومره یم نه دا بدن بدی دی اور له دومره غټ شي چې د دې وګې نه به تر دې وګې پوری 1500 کاله مزلي 1500 کال دومره بدی دا بدن ورته غټ شي که تاسو خیال وکئ غټ سړی چې گزار ورکې نو داغه دردم زیاتی په نسبت د مانده سړی دا دومره لوی بدن بدی دې د پاره چې خپ کې ورت شي بیا به طبقات وی په دې جهنم کې طبقات په کستا په حساب کې د 1 روپۍ فرق وو 1 روپۍ 1 روپۍ تا چانه په ظلم او زیاتی باندې خړلې و نو تا ته ویلې شي چې ستا په حساب کې د 1 روپۍ کمې ده تا پلاني سړی نه 1 روپۍ غستې ورشه روپۍ راوړه د تورکا نو بیا جنت تزه دی به منډه کی چې کور کې خو الله وی چې منډه کی هغه روپۍ به ورته د جهنم په بیخ کې ښکارش دی به ور پسې ورټوب کی او یا زرا کالو په مزل بده په روپۍ پسې لاندې لاړ شي ا روپۍ چې روچته کی او پاسه راوړي د لاس نه بیا خطا شي او بیا به پری بیا به ور پسې ورټوب عزیزانو په دې 1 روپۍ پردای په ناحقه خوراک پورې به او یا زرا کالا د پاویا زرا کاله فاصله باندې په جهنم کې دی اورای نن د ملک او د وطن حال وګورئ د قوم حال وګورئ ار سړی حرام خور بے ایمان دی زیاتی خور دی د غلو بسالی او د پلانی بسالی هغه پردا مونږ ته وایا قران چې کوم حصے په خپل کور کې چاله ور کړی دي نن پښتون دنیا هغه حصے نو قران لور له چې کوم حصہ ور کړی د پښتانه ور کوي خور له چې کوم حصہ ور کړی د پښتانه ور کوي رور له چې کوم حصہ یار زاریان شم چې د ورځې مان یو 200 کسان برازي او دا تاسو نه هغه ورځ یو ډالر رااله ګیرین پری یو خداګيري لري کوي په اړه مې په ایمان چې تور کله مې د خپل تم غسر شي چې پاکي ورته روانه مو بس لري یو ډالر رااله اوس ګیرین پری پلار او زامن زوی لګیا دے پلار ته وای چې دا ګیره بدن او باسم او پټوپونو بدر باندې وګرځم څومره مال چې تا سره دې ما مزدوري کړې ده ما پیدا کړې ده ما رونو له څنګه ورته پلار نام چې وره ده پلار وی چې زما دکان دې ز پکې ناستم واړه مې لوی کړ خزه مې ورته وکړې بچی دي اوس راته وای چې دا مونږ دکانداري کړې دي دی وړورونه ما ور کوا او ټولې زمونږ د لویو دغه سره څه چل هغه پښتني ما نکیږي چې زما ټول ورځ په دماغ باندې بوج هغه پښتني یوسیکم الله قران وګورئ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د لور دا حق ده ضرور دا حق ده د خور دا حق ده دا ټول تفصیل قران ویلې ده انجام به ډېر اوس دلته یو د کار ټکه ووري سوال دا پیدا کیږي چې ما ګناه کړی دا 10 کاله یا 10 کاله یا 10 کاله یا 30 کاله او جهنم کې بزپروتم ابد الاباد د پاره خالدین فیها ټول عمر دا زیاته نه ده
او په کارداري چې تکلیف هم ماته 10 کاله ملو شي کنه یا 10 کاله ملو شي یا 10 کاله ملو شي نو ګناه مې 10 کاله کړی دا او پروت به ټول عمر په جهنم کې نو دا زیاتې نه دي اسی دې کنه ها وایا کنه په دې بوډا ځان نکړي دي مګر دا دای شکه واده خو دې نه نه کړ توبه خدا لا سپین دکی دي ان الله یستحیی من ذشیب المسلم الله وی قیامت کې بچی ز سپینګیره په دوزخ کې اچوم نو مال وته حیا را نو سپینګیری تم لګا د خدای نه حیا پکار ده کنه سپینګیرو تم هغه کارونه دا جایز دي نه کړی دی ګولا سیمه د پور ټوکا وکا سپینګیرو تم دا پکار دي چې د خدای نه لګا حیا او کې او د خدای د قوانینو خیال وساتي ان الله یستحی من ذشیب المسلم خدای ته ګورئ د خدای غلوی ورځ ته وګورئ قسم په خدای دی چې عمر لبم څوک جړه راټینګولې نشي نو ګناه ما 10 کاله یا 10 کاله یا 10 کاله کړی دا او پروت به ټول عمر په جهنم کې دا زیاتې نه دي عزیزانو جزاء او سزا دا په عمل نه کی دا په نیت او په اراده به ملوي تا چې کومه ګناه کوله او داغه سزا درته جهنم ملو دغه ګناه کته کربونه او پدمونه کاله ژوندې ویم دا ګناه بتا کول ستانیت دا اراده دي دا کوم سړی چې په زنا عادت شي داغه نیت دای چې پدمونه کاله زما عمرې نو ما ته پردې خزه ملاويږي زب زنا کوم پغلا عادت شي ها پغلا عادت شو توبه دی وستا په زنا عادت شو توبه دی وستا دا به معاف شي دلته نیت پوری او ارادي پوری خبره ده چې ستانیت کټول عمر ژوندې وي نو مم دا ګناه به کول نو سزا او جزا په نیت باندې ملاويږي سزا او جزا په عمل نه ملای دا څومره لوی رعایت خدای پاک کړی دی یو سړی د ګناه اراده وکي او ګناهونه کی نو دا اراده د ګناه چې د په بدای کې نه لیکل کی چې سو پوری هغه عمل کړی دی او کده نیکي اراده وکړه او هغه نیکی کړی نه وي نو هم الله ولا ثواب لیکي اخر کې چې فیصله ختم شي نو لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش په جهنم به سرن کې خوشي سرپوخ بشي او کمپلیټ به بند کړي شي چې د دې جهنم تپش چرته بارونه عزیزانو په اسلام کې نیکنامی به اومغه خلق ته چې د چا مکمل طور باندې ژوند چي دی هغه قران بس قران نه بهر بل لار نشتا قران نه بغیر بل چاره نشتا قران نه بغیر بل نجات نشتا دا دیر سپاره دا قانون دی چې ستا ټول ژوند قران د خدای عدالت بلګیدلې او رسول الله صلی الله علیه وسلم با دا لا خواته ولاړی او اعلی وکالت وکړي نو د دې مخلوق بدلی وي د هر یو ډلې مخ ته به بورډ لګیدلې چې دا ډله د زناکارو ده دا ډله د غلو ده دا ډله د ادم خورو ده دا ډله د رشوت خورو ده د هر ډلې په مخ ته به بورډ لګیدلې او په دې شکل به خدای ته پیش کی اوس قران کریم فرمایي چې دا ډله خدای ته پیش شي او حکم پیوشي چې بوځي جهنم ته نو الله فرمایي چې وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا ساق يسوق روانولو ته ویل شي روان بکړې شي کافران الى جهنم زمرا جهنم ته زمرا څه شي ډلې ډلې عظیم عظیم جماعتونه به جهنم ته روان الله دې امان راکړي حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها دلته خیالو کوي وو نشتا وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابواب د دې دا معنا ده چې د جهنم دروازې به تر هغه پورې بندې وي تر هغه پورې چې تر څو پورې دا جهنميان ور رسیدلی نه او چې ورلسي نو فتحت ابوابها دروازې به ورته لري دروازې به لري تر هغه به دروازې بند وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات ربکم ملائک د جهنم به ورته وي چې الم یاتکم نور غلی تاسو ته رسول منکم پیغمبران تاسو د جنسنا
یتلون علیکم آیات ربکم چې لسته وې په تاسو باندې آیاتونه د پروردګار. تاسو ته نور راغلی چا درته ویلي نو پلکن چا نه وایي. اوس که تاسو خیال وکړئ یو ټکي ته خیال وکړئ یو سړی به دا وایي چې یا الله زه جماعت ته نوم تللی زه چرته دینی مجلس ته نوم تللی ما ته چا ویلي نو. اوس دا تبلیغي جماعت والا دي دا هغه بانه ورکوي د قوم او د خلق بانه ورکوي. کته دا وایي چې علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم تا ته د رسول نائبین یا رسولان نور راغلي چې تاسو ته ویلې ته به نور راغلي بس تا دروازې ته نو درغلي چې دروازه درته ټکول او راوته او ورته درته ویلې چې جمعه تراشه د خدای دین به بیانې تا ته نو ویل. هغه بانا دا خلق ورکوي لګیا دي چې سبا دا نه وي چې زما دروازې ته دین نو راغلي. نن دین او اسلام هغه د ارچا دروازو ته ورغه کورونو ته ورغه خزو ته ورغه. سبا دا دومنی دي توړیم چرتا انکارونه کی چې زنو ما خبره کوئی بتا کر خزه نه راغلی تا ته د خدای دین نو پیش کړي سبا نه بکې سبب زما عزیزانو تمام اتمام حجت کیږي لګیا. اول د 1,24,000 پیغمبرانو په شکل کې شوی پیغمبري چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شو اوس د پیغمبر د نائبینو په شکل کې نن اتمام حجت کیږي لګیا.